دا ښویدن چې ده دا د الله کار دی. ګوره پر دا خبره ایمان وسات. نوح علیه السلام چې کله دا اراده پیدا سوه چې دا خلک نور وشپېږي، الله چې ول ربي لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا الله یو کور د کافرانو د مځکې پر مخ مه پرېږده. والا یې بیا خبر منله، الله ټول ختم. زکریا علیه السلام د 120 کلونو که د 98 کلونو دا ارزو ورته پیدا سوه چې زما زوی وای. زوی نو په خپله نه سای پیدا کولی، نه یو ځای په یو زیارت پیدا کولی شی چې ورغلی وای د ابراهیم علیه السلام پر زیارت یې زانګو ځړولی وای، ورلګیتان یې سره پیلي وای، هلته یې ځړولی وای. الله جل جلاله ته برای راست عرض وکړئ ربي فردا وانت خیر الوارثین، یا الله یوازې مې مه پرېږدې، یا الله زوی راکړه. ایوب علیه السلام 13 کاله ناجوړ سو، بیا یې نه دم کړی ده، نه یې تعویض کښلی ده، نه پر بله خوا تللی ده، نه ملنګ ته ورغلی ده. الله ته یې عرض کړه خبر ربي انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا الله زه خو په تکلیف یم، نور نو ستا رحم ته ناست. دا د انبیاو حال دی، د انبیاو تاریخ دی. انبیا خو زبردستی هستی وې مګر و محتاج. والله الغنی وانتم الفقراء، غنی خو یوازې الله د دا نور په انتم کې ټول راځي، دا ټول پکې راځي. د الوهیت شان وپېژنئ، بیا د انبیاو د نبوت شان پېژندئ. انبیاو ته نبوت الله ورکړی ده، د دوی بې مطالبې ورکړی ده، بلکې دوی خبر لم. او بیا د نبوت په ورکولو سره د ټول انسانیت بهترین انسانان د انسانیت دپاره یې کار وکړ. لیکن بیا هم هر څونه مطالبې چې به وي هغه به پر الله ارزولې. په ټولو شیانو خبر هم نه و، ډېر داسې شیان و چې دوی ته به نږدې یو پیښه سوې وه، دوی به نه و خبر. موږ خو چې ورځو وایي قربان سم له هغه ځایه مې ویني. انبیاو دا دته خلک نه لیدو. ګوره هر چا ته خپل انداز ورکول سوي.